محمدزاده بدنامې زمانه مونږ کور کې نه ښکلې شپه خو یاره خبرې مونږ په کور کې نه ده کړې او زمانه خو نور کله خویلی وځي نن ښه مزیدار د دې شي ومه که نه نن ډېر موډ کې یم وایم چې دا ټول عمر مې دی جیل کې تېر کړي ښه بس دغه ملګرو دغه ویډیو که چې شان ریکارډ کولی هسې د یاد ساتلو دپاره تاریخ دپاره چې داسې یو وخت و چې مونږه ډاکټرانو سره لږ معمولي دغه کړی و چېړه م کړی و او د هغې په نتیجه کې نه خیر د هغه تقریر نه کوو که نه خیر د معمولي خبره کوو لږ هغې ته زه چلو سروسز مونږ ورته ښولي چې تاسو خپله نوکري کوئ که نه په هغې په نتیجه کې دلته کې بیا مونږ بي بي اے کینسل شول او دلته رالو دلته کې سټاف چې کوم دی د درګۍ تاڼې ډېر زیات ښه بیهیویر ډېر ګوډ بیهیویر او داسې لکه د مېلمنو په شان زموږ سره دغه وساتو رویه وساتله الله دې قدر وکړي او انشاءالله چې واپس روځو دا ویډیو به بیا ګورو د خیر سره او یو بل ته ویډیو رالیږو محمدزاده څه وایې یاره بس خپل دغه امام دی او ښه مولانا صاحب راله خدای پاک راکړی دی ښه حدیث راته بیانوي او ایله د دین او د دنیا تر منځ چې کوم دغه دي مصیبتونه دي د هغې نه خبر ساتي چې په آخرت کې به زموږ سره څه کېږي وایي دا خو ډېر د مولانا صاحب د خولې خبره ده چې دا خو ډېر واړه واړه ازمېښتونه دي که د ولس په دغه کې په خدمت کې د نظر هم ډېر پروا نشته نو د ده د حوصله افزایي او د ده د هغه مونږ چې کوم دي نو نور هم تېروو او الله دې دله ژوند وکړي چې لږ شان زموږ سره د حوصله افزایي او دغه غالي صاحب څه به کوو د جیل نه چې روزي د خیر الله سره په خیر سره راولي اراده دې څه دي بس اراده یې خو بیا انشاءالله مشوره کوو او مشورې سره به انشاءالله کار کوو لکه بخل نشته نو یو طرف ته خو هغوی روغه کړو نو بل طرف ته مونږ دې پنالو که نه نو بیا به ګورو چې یاره نمړ قاري صاحب رکوع او درگذر به وکړو انشاءالله عفو در وزر به انشاءالله